ظلمي چې هغه مفزي و کفر دی د هغه ظلم سره سړی کافر کیږي هغه ظلم دی چې د الله د قرآن په مقابل کې سړی ودرېږي او د الله د قرآن د بیان دپاره رکاوټ جوړ شي دا ظالمي دا هغه ظالمي چې هغه مفزي و کفر دی دلته هغه ظالم الله رب العزت ذکر کوي چې د الله لعنت دی پر دې خلکو باندې دا کم ظالمان دي ظالمان خو ډیر دلته هغه ظالم مراد دی چې هغه کار چیش دی د الله د کتاب د بیان خلق منع کوي خلق وجه ته نه پرېږدي چې د الله کتاب واوري کله کله خو خلکو ته دا وایي چې د دې خلکو دا مه منئ دې نوی مذهب نوی دین راوړی دی او دا پنجشیریان دي دا وهابیان دي دا غیر مقلدین دي او دا اوس بیا بل ټکی هم پیدا کوي چې دا پرویزیان دي زموږ د ذات سره د هغو هېڅ کار نشته د هغو کار د الله د کتاب سره دی د دې وجې چې دا قرآن والا بدنام سي بیا د هغو خبره د هغو قرآن ویل د خلکو په زړونو کې حیثیت پیدا نه کړي حیثیت چې پیدا نه کړي بیا څوک پلتو خبرو له راځي یعنې کوشش یې دی چې دا قرآن دا یو وخت ضایع کول دي دا یو پلتو خبرې دي اوس وخت د قرآن نه دي ابو جهل به هم دغه اعلان خپلو کشرانو ته کاوه مکې مشرکینو به هم دا خبرې خپلو کشرانو ته کولې چې لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون دا منو او کله کله به د مشرانو و کشرانو ته ویل چې اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم د دوی دا مه منئ زموږ اتباع وکئ که زموږ په لار کې پر تی باندې ګناه راتله یا تاسو ګناهګاره کېداست یا تاسو ته عذاب درکول کېدو ولنحمل خطایاکم ستا مظلمه زما په غاړه اوس هم دغه وایي مه ورځه ستا مظلمه زما په غاړه زړه مې وایي در باندې سوځي ته به قرآن له راځې دی به د قرآن زغلي بیا به هم زړه پر تا سوځي په ځان نه پوهېږي ښکاره او کله کله د خلکو ذهنونه دی جوړوي چې دا قرآن ډېر ګران کتاب دی دا نه وایي چې قرآن دی ذهن نه منم مقصد خو هغه دی خو د خلکو په ذهنو کې دا ګران ثابت کړی دی چې دا قرآن ډېر ګران کتاب دی دا به دونه علمونه کوي دلته پنجاب کې یو ملا دی عبدالواحد قریشي یې بولي دا قریش زما د خیاله وایي چې سړی ځان قریشي بولي دا به د ابوجهل تر بولي ابوجهل هم قریش عبدالواحد قریشي یې بولي ځان سره مفتي هم لګوي د ویډیوګانو کې ورکوي چې د قرآن ترجمه کول دا ګمراهي ده د تبلیغانو مشر طارق جمیل هم دا ویله چې د قرآن ترجمه دا ګمراهي ده یعنې اوس مسلمانان د دې څه ځان ګوري چې د ګمراهي څه یو رقم ځان وساتي او حالانکې دا قرآن د هدایت دپاره دی دا د ګمراهي د خلاصېدو دپاره دی چې انسان د ګمراهي څخه خلاص دی وایي چې دا ګمراهي ده او دا ګران کتاب دی دا هر توری څو معناوې لري او هر توری ظاهر و باطن لري هغه ګرده دوی نشي زده کولی نه دونې علمونه کوی سي چې علمونه مې نه دي کړي قرآن ویل ګناه ده زه نه مه وایه دا ګناه به خلاص دا هغه ظلم دی دا د قرآن د بیان دپاره دا خلک رکاوټ دي دغه ظلم مفزي و کفر ده دی پر دای ظالمانو باندې الله وویل چې الله لعنت الله علی الظالمین پر دای ظالمانو باندې د الله لعنت دی دا کم ظالمان دي یعنې د دې نتیجه د دې خبرو چیش ده د قرآن د بیان په مخ کې رکاوټ جوړول هغه مخ ته نه یې لکول د هغه د قرآن د بیان مخنیوی کول دا انسان کفر ته رسی دا کار د کافرانو دی دا که د ملا بندی کافر دی که د عامي بندی کافر دی که د خان بندی کافر دی که د طالب بندی کافر دی که د نر که د ښځه بندي دا کافر دی که د ورور بندي کافر دی که د پلار بندي دا کافر دی د قرآن دپاره رکاوټ جوړېدل دا کفر دی
رکاوټ به جوړېږي نه دا کفر ته رسېږي د دای خلکو باره کې الله وایي پر دې ظالمانو باندې الله لعنت دی دا کم ظالمان دي ظلم چیش دي یوه خبره الله کوي یو خو الذين يصدون عن سبيل الله دا هغه خلق دي يصدون عن سبيل الله چې دوی باندې خلق د لارې د الله سبیل الله څه مراد قرآن دی وان هذه سبیلی سبیل الله څه مراد قرآن دی وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سورة انعام کې وایي یوسل 55 دغه شاوخوا دی سبیل الله د الله کتاب څنګه بندي د هغه بندېدو کیفیت الله ذکر کوي چې ويبغونها عوجا دا د هغه کیفیت څنګه بندي د الله د کتاب هم څوک بندي دا ورته وایي چې دا الله منزل کتاب دی ته مه وایه یا ويبغونها عوجا دا کومې خبرې چې مخکې درته وکړي دا به خلکو ته ګران کړي او دا سبب د ګمراهي بولي او د دې دپاره نور علمونه شرط ګڼي چې نور دې کړي نه دا به نه وایه ويبغونها دی غواړي هغه لره عوجان کوږوالی دغه آیات سورة اعراف کې هم دغه مضمون شته چې هلته به قیامت کې یو اعلان کوونکی اعلان وکړي چې پر دې خلکو باندې د الله لعنت دی تی سورة اعراف وګور 43 آیات آیات وګور 45 اخر عیسی وګور هغه جنتیان و دوزخیانو ته په آخرت کې چې جنتیان ولاړ سي دوزخیان دوزخ ته ولاړ سي الله رب العزت د دوی په مابین کې فیصله وکړي څنګه فیصله وکړي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا یوه ډله جنت ته ولاړه سي د مؤمنانو او بله ډله د کفارو هغه جهنم ته ولاړ سي سورة شورا کې وایي فریق فی الجنة و فریق فی السعیر یوه ډله په جنت کې او بله ډله په دوزخ کې چې دا جنتیان جنت ته ولاړ سي جهنمیان جهنم ته ولاړ سي نو هلته دغه جنتیان سوال کوي د دې دوزخیانو سره او دا سوال د تعییر د پیغور دی یو قسم پیغور ورکوي چې دا د قرآن مخنیوی کم ځای له راوستي ښه خوند یې درکړي اوس نو د عذاب ګاله ونادا اصحاب الجنه اواز به وکړي هغه ملګري د جنت یعنی جنتیان لنډه معنا ده چاته به آواز وکړي اصحاب النار دوزخیانو ته ان دا آواز قد وجدنا ما وعدنا یقینا موږ خو پیدا کا هغه وعده چې کړې وه د موږ سره ربنا رب زموږ حقا رښتیا کومه وعده چې الله د موږ سره کړې وه چې للذین احسنوا الحسنى وزیاده سورة یونس کې تیر هغه خلکو دپاره چې هغو توحید قبول کړی دی عقیده د توحید دا د الله کتاب قبول کړی دی ایمان توحیدي راوړی دی د هغو دپاره جنت دی او پر جنت لا زیاتوب هم الله ورکوي مزدوري چې دیدار د الله به کوي هغه وعده خو موږ پیدا که فهل وجدتم ما وعده ایا تاسو پیدا که هغه
چې وعده کړې وه د تاسو سره ربکم رب ستاسو حقا رښتیا چې دغه شرک مه کوئ انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه مشرک باندې جنت حرام هغه وعده چې الله کړې وه چې رکاوټ د قرآن مه جوړېږه کنې جهنم ته به ځي د ابوجهل پر پله به دې بوز ابوجهل ته هم نبي علیه السلام د مرګه بعد دا خبره کړې وه اصلي کې اواز و ژوندو ته کاوه چې ستاسو سره الله کومه وعده د جهنم کړې وه هغه تی پیدا قالو وبوی دا جهنمیان نعم و نو په دا وخت کې یو ملک اعلان کی د الله د طرفه فاذن مؤذن بینهم اعلان به وکي یو اعلان کوونکی د ملایکو د دې جنتیانو دوزخیانو مابین کې چې اللعنة الله علی الظالمین لعنت دی د الله پر ظالمانو باندې ظالمان څوک صفت د ظالمانو کوم صفات دي الذين يصدون عن سبيل الله دا هغه ظلم دی چې انسان مبذي کوي کفر دا د قرآن په مخ کې رکاوټونه پیدا کول او خلق د قرآن منع کول دا یو معمولی خبره نه ده چې سمازي اسانه خبره ده بس قرآن له مزه د ځان خلاص کړي دا خبر انسان و کفر ته رسي دا کفر و جهنم ته رسي او جهنم کې د الله د لعنت بغیر بل څه نه د الله د رحم دروازې پر انسان بندي دې مو سره راوړل الذين يصدون عن سبيل الله بندي خلق د لارې د الله څنګه بندي کیفیت دا دی چې ويبغونها عوجا طلبي هغه لره کوږوالی په کوم ځای ستایي په پنځم مذهب په پرویزیت په پنجپیریت په وهابیت ستایي چې دا بد دین دی موت دا اولیاء نه مني دا وسیله نه مني وسیله په ذوات فاضله ونه مني د چا په رویه د الله څخه نه وایي خیرات کله کله وایي نه مني کله وایي دعا نه مني زیارت نه مني دغه ستا پر طریقه د بدعاتو دغه ستا دعا دغه ستا پر طریقه د شرک زیارت کول دغه ستا پر طریقه قربانی د پیرانو کول دا خو نه منو دا هغه مننګ دی چې انسان د دایرې د اسلام باسي یو هغه خیرات هغه زیارت چې الله او رسول امر په کړی دی هغه موږ منو الله الرأس والعين وهم بالآخرة هم کافرون اصلی قرآن الله نازل کی په هغه کې کوږوالی و نو خدا کوږوالی بدعتي مشرک کې پیدا کی دغه منکر د قرآن کې پیدا کی سورۃ کهف وګورئ اول آیات وګورئ الحمد لله الذي نزل على عبده أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة كهف والآيات الحمد لله الذي الله غزاد دلته یوه نقطه درته وایم د سورة کهف کې چې حمد وي الله لره هغه الله انزل على عبده الکتابه چې د نازل کړی دی پر خپل بنده باندې کتاب قرآن کریم دلته حمد پر چی شي ووایي حمد پر نزول د قرآن ووایي ځکه چې د الله په نعمتونو کې په دیني نعمتونو کې در قرآن غټ نعمت ستنه چې یو دی نعمت الله تا ته درک چې د دې به الله نعمت نسته په دیني نعمتونو کې نو حمد ویل پکار دی او ظالمه ته راغلی د هغه رکاوټ دې وکړي د هغه څه دې خلک محروم کړه او خلک دې وبېروه چې په دې ګمراه کېږي دا دې اړوي ولم یجعل دا کتاب نازل کی ګوره دلته حمد
پر نزول د قرآن دی ځکه چې دا غټ نعمت دی. ولم یجعل له عوجا نه دی ګرځولی الله دې کتاب لره عوجن کوږوالی، نه په الفاظو کې کوږوالی ستا، نه په معنا کې کوږوالی ستا. معنا یې سیده، الفاظ یې سیده، الفاظ مضبوطه، معنا یې مضبوطه، الفاظ محکم، معنا یې تفصیلی. څه کوږوالی پکې؟ کوږوالی په دې خلکو کې دی. ولم یجعل له عوجا د سړي چې نظر کوږ هغه چې بل شي ته ګوري هغه د ده په نظر کوږ راځي، ځکه چې د ده خپله نظر کوږ، دا خپله کاږه دي، دا قرآن په نظر کوږ ورځي. خو الله چې نازل کوي ولم یجعل له عوجا نو نه دی ګرځولی هغه لره عوجن کوږوالی، یوه ذره کوږوالی هم پکې نه و، نه په الفاظو کې کوږوالی و، نه په معنا کې کوږوالی و. سورت ابراهیم لا وګورئ 3 آیات. دغه خلق دلته الله وایي الله لعنت الله علی الظالمین. سورت ابراهیم کې الله وایي دای خلق اولئک فی ضلال بعید. الله وایي وویل للکافرین من عذاب شدید. ما درته ویلي چې دا هغه ظلم دی چې مفضي او کفر ته د انسان کافر کوي، دا هغه ظلم دی. دلته د کفر لفظ ظاهر ښکاره کړي. سورت ابراهیم کې دا قرآن یفسر بعضه بعضا. وویل هلاکت دی للکافرین د پاره د کافرو من عذاب شدید د عذاب سخته. دا څوک دی؟ یو خو الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، من محبت پر دنیا باندې در آخرت زیات وي، خوښوي ژوند د دنیا پر آخرت باندې، مال دولت در دنیا خوښ وي، کور د دنیا خوښ وي، حلال که حرام وي، بس په دنیا کې ښه ژوند ولري، نور د آخرت پروا نه لري. کار چې کله چې دغه مرض د انسان په زړه کې پیدا سو، د استحباب د دنیا پر آخرت، هغه مجبور دی چې یو کار وکړي. انسان چې سر کاوي کوي دا ګرولو ته باره مجبور شي، که نه چې نه وګروي بیا طاقت یې نه کېږي. هر ځای چې کاوي چې انسان یې ګرولو ته مجبور شي. دغه رقم چې دا خلکو کې دا مرض پیدا سي د استحباب د دنیا، دا بیا مجبور سي یو کار کولو ته. کار یې دا دی چې ویصدون عن سبیل الله، بیا خلق منع کوي د الله د کتاب، خلق بندوي د الله د کتاب. څنګه بندوي؟ ویبغونها عوجا، طلبي هغه لره کوږوالی، په شکوک کې اچوي، اعتراضونه پر کوي، د دې معنا نو څنګه ده، د دې معنا نو څنګه ده، دا نو ولې دا وایه، دا نو ولې دا وایه، دا کومه صیغه ده او د دې ترکیب چیش دی. باره به دا شکوک په زړه کې راچي، ستا د صیغو سره څه کار دی، ستا د نورو شیانو سره څه کار دی. قرآن مسلې بیانوي، قرآن ادوات صیغې نه بیانوي، قرآن احکام بیانوي، قرآن عقیده بیانوي. عقیده دې نه د سمې صیغې پوښتنې کوي، د دې مقصد یې دا دی چې تا خلکو په زړونو کې شکوک اچوي، قرآن دې نه دی خوښ چې عام خلک په قرآن پوه سي. ویبغونها عوجا، دغه خلق الله وایي اولئک فی ضلال بعید، هم دغه دی په ګمراهي کې لرې د حقه. همدارنګه دې آیات کریمه کې الله وایي الذین یصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا، طلبي هغه لره کوږوال.